د رمضان په اختتام کې به هغوی یو ډیر زیات خپه بل به ډیر یریدل. دوه خبرې دي، یو به ډیر څه شو خپه به و خپه، دویمه خبره ده ډیر به یریدل. خفګان پسې راځي، خفګان به په دې ورتلل چې هغه د عبادتونو میاشت رانه لاړه، هغه د رحمتونو میاشت رانه لاړه، هغه د برکتونو میاشت رانه لاړه، هغه میاشت چې الله پکې د جنت دروازې کولاوي کړې وي هغه میاشت رانه لاړه، هغه میاشت چې الله پکې د جهنم دروازې بندې کړې وي هغه میاشت رانه لاړه، هغه میاشت چې الله پکې د رحمتونو دروازې کولاوي کړې وي هغه میاشت رانه لاړه، هغه میاشت چې الله پکې د اسمانونو دروازې کولاوي کړې وي هغه میاشت رانه لاړه، هغه میاشت چې الله به خپل بندگان هر شپه پکې د اور نه آزادول هغه میاشت د موږ نه لاړه. په دې به خفګان ورتلل. یو قیمتي میاشت وراغلی او موږ سره لږ وخت تیر که اوس د موږ نه لاړه، په دې به څه شو خفه به جړلې به تر دې چې د بعضې سلفو په باره کې راځي چې دومره د خفګان اظهار به کول، دومره به خفه و چې د اختر په ورځو کې به خلکو ورته وویلې چې هلاک نشي د اختر ورځې دي، ته ولې خوشحالي نه کوې؟ اختر خو د خوشحالۍ دپاره. نو په جړا کې به ورته دا خبره وکړه زه به په هغه اختر څه وکړم، زما په خوله به څنګه خندا راشي، زه به په څه خوشحالي وکړم، په څه اختر وکړم چې ما رمضان په غفلت کې تیر کړی، ما ته پته نشته چې الله به زما بخښنه کړي که نه به یې کړي. والله دا ډېره غټه خبره ده. او هغه خلکو ته به ډېر قمقل خلک ویل چې چا به د اختر په ورځو کې خنداګانې کولې. زما د خبرې مطلب دا نه دی چې د اختر ورځې د خنداګانو نه منه راغلي، نه، د خوشحالۍ ورځې دي. خو د هغوی د اوچت همت ته وګوره، دې عبادتونو ته وګوره، د رمضان دې قدر ته وګوره، حیران بشي. نو په دې وجه به هغوی خفګان کو او دا یریدل به د څه خبرې نه، یره به د دې خبرې ورسره وه چې په دې رمضان کې به ما د الله بندګي کړې به یې که نه به مې کړي، الله به زما عبادتونه قبول کړي که نه به یې قبول کړي، الله سبحانه وتعالی به زه بخلی یم که نه به یم بخلی، الله به پکې زه د اور نه آزاد کړی یم که نه به یم آزاد کړی. په دې خبره باندې به یریدل. ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم مشهور حدیث خیره جبریل خیره کړې وه د الله رسول په امین ویلې و. څه خیره وه؟ بعدا د رحمتونو په دې میاشت کې د هغه عظیم ذات د رحمت نه دې لرې پاتې شي، د رحمتونو په دې میاشت د جنت د دخول په دې میاشت کې بعدن د جنت نه دې هغه سړی لرې پاتې شي، لرې پاتې شي. څوک؟ لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، هغه انسان چې په دې رمضان کې د هغه دپاره مغفرت ونشي. د رمضان میاشت راغله او د خپل ګناهونه په هغه رحیم ذات باندې ونه بخل، وای دا انسان دی د الله د رحم نه د جنت نه لرې پاتې شي. نو خفګان به په دې خبره ورتلل، یریدل به په دې خبره، پته نشته چې الله به زما مغفرت کړي که نه به یې کړي. زمونږ هغه کیفیت نه دی. د رمضان تیرېدو زه به خپل حالت درته ذکر کړم. زمونږ د عامو مسلمانانو خاص کر زما اختر له دې جامې اخیستې دي که نه دي دي اخیستې؟ څو روژې پاتې شوې، ختمیږي که نه ختمیږي؟ زه به په پلانکي شپه د قیام اللیل او د قیمتي شپې چې اخرېږي په دې کې زما او ستا مسلمانان دا 10 ورځې او 10 شپې د اختر په شاپینګونو کې تېروي. گویا که د دې 20 ورځو کې دته د جنت ټکټونه میلاو شو، بس اوس نور شاپینګونه کوه. هغه د عمل والا خلک به یریدل، خفګان به یې کول. زما او ستا دا کیفیت دی. والله ډېرې د یرې خبرې دي.